اهل حدیث یوازې ځنې متنې فرقه نه ده، ډله نه ده، تنظیم نه دی. د محمد رسول الله علیه السلام د اولنی صحابین والا تر قیامت چې څومره مسلمانان پیدا کیږي او لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي، دا ټول اهل حدیث دي. سمانه د قرآن او د حدیثو تابعدار دي. ومن يكذب بهذا الحديث، څوک چې دا خبرې نه مني. قرآن کریم ته الله حدیث وي، ولی حدیث خبرو ته وي. داس یو آیات مخکم تیر شوی دی: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. التم الله فرمای ما ډېرې ښایسته خبرې نازلې کړي دي. نو دا قرآن د الله خبرې دی او څوک چې نه مني الله فرمای ما ته راپرېږده، ته ترې بېغمه شه. ومن اصدق من الله حدیثا، الله قرآن کې فرمای د الله خبرې ډېرې رښتینې دي. عرب یو متل کوي وایي کلام الملوک ملوک الکلام. د بادشاهانو خبرې چې دی بادشاهانو خبرې، نو لکه څنګه چې بادشاهان دي نو خبرې هم بادشاهانی. بادشاه چې اسم خوله وخوځوله خبره ډېره لرې ځای ته رسي. معمولی خبره وکړه بادشاه میډیا ته ډکوي، اخباراتو کې راځي، په ټیویانو چلیږي او مخکې وروسته. ولې وزیر اعظم صاحب دا فرمایلی دي. اوس د الله رب العالمین چې د بادشاهانو بادشاه دی، د هغه خبرې څومره خوندورې دي. خو ډېر انسانان د الله د دې خبرو نه چې قرآن دی نه خبره پاتې شو. یا خپل غفلت دی، وخت سره نشته چې د قرآن کریم ترجمه واوري، درس واوري، او څه د مولیانو غفلت دی. یا مولیان ناراسته دي د وسې نه کېږي او یا دوکه ورکوي. عوامو ته به پخوا ویلې وایي چې 14 علمونه دې نه کړي قرآن شریف، دا به د دې ترجمې به نه کړي. نو چې موږ ترجمه ونه کړو، موږ پښتانه یو، زمونږ ژبه بدله ده، د قرآن ژبه عربي ده، موږ به په دې څه پوهېږو؟ زمونږ الله څه غواړي زمونږ نه چې زمونږ ته دې څوک ترجماني ونه کړي. نو هذا الحديث دا خبرې دي. بعضې خلک د هر چا اعتراض دی ته وایي څوک چې په چا باندې اعتراض کوي هغه ورته سترګې پټې کړي. وایي د معترض اعتراض دا په چشمپوشۍ باندې ولاړي. یعنی یو سړی به ښه سړی خو د هغه د خوالي نه سترګې پټې کړي دي او عیب پکې راوباسي. نو خلک موږ ته وایي تاسو چې ځان ته اهل حدیث وایي او اهل حدیث یی خالی حدیث منئ، نو دا قرآن به څوک مني؟ ځان ته اهل قرآن ولې نه وایي؟ ځان ته اهل قرآن ولې نه وایي؟ قرآن د نه پاتې دی او صرف حدیث هم راټینګ کړي دي. نو دې بیچارهګانو دا آیاتونه نه دي لوستلي. الله حدیث قرآن ته ویلی دی. اهل حدیث یوازې ځنې متنې فرقه نه ده، ډله نه ده، تنظیم نه دی. د محمد رسول الله علیه السلام د اولنی صحابین والا تر قیامت چې څومره مسلمانان پیدا کیږي او لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي، دا ټول اهل حدیث دي. سمانه د قرآن او د حدیثو تابعدار دي. په دې مسلمانانو کې داسې څوک شته چې قرآن او حدیث وایي نه منم؟ چې څوک انکار وکړي او نه مني هغه به کافري. باقي ټول مسلمانان، ټول مؤمنان، ټول کلمه چې وایي دا اهل حدیث دي. ولې؟ د رسول الله علیه السلام حدیث به منو او قرآن به منو، دواړو ته حدیث وایي. هغه د پیغمبر علیه السلام خبرې دي هغه هم نه غورځو، او دا زموږ د رب العالمین خبرې دي دا هم نه غورځو. نو دا څه یو فرقه نه ده، یو ډله نه ده چې یاره بس په پلان کې سن کې جوړه شوې ده. زموږ په دې وطن کې دا پالټۍ دي، پلان کوي پالټي پلان کوي. د چا به 40 کاله کېږي چې جوړه شوې ده، 40 کاله مخکې هېڅ هم نه و. د چا به 80 کاله کېږي، د چا به 80 کېږي، د دې نه بره پالټي پکې نشته دی، د دې نه بره عمر یې نشته دی. او موږ مسلمانی او اهل حدیث چې کومه ورځ نبی علیہ السلام د حق دعوت شروع کو، اهل حدیث پیدا شو. څنګه پیدا شو؟ ګوره نبی علیہ السلام چې دعوت په اوله ورځ شروع د هغه خبرو ته څه وایي؟ حدیث. د هغه خبرو ته څه وایي؟ احادیث. حدیث راغلل. اولنۍ مؤمنه خدیجه ده، په سړو کې ابو بکر دی، په الکانو کې علی دی، په غلامانو کې زید ابن حارثه دی رضی الله عنهم اجمعین. څلور کسان، څلور مسلمانان شو. دې خبره باندې سوچ وکړه، سوچ. د پیغمبر علیه السلام حدیث په دقه ورځ سٹارټ شو، دا هغه خبرې څه شولې؟ سٹارټ شوې. او د قرآن خبرې اقرأ باسم ربک الذي خلق، دا خبرې هم را سٹارټ شو. نو حدیث په دنیا کې موجود شو چې پیغمبر علیه السلام دعوت شروع کو، حدیث پیدا شو، دا هغه خبرې هم پیدا شوې او د الله خبرې هم دنیا ته راغلې، حدیث راغله. نو حدیثو او څوک چې اومني هغې ته اهل وایي. څه وایي ورته؟ اهل. خلک وایي دا زوی مې نه اهله دی. څه معنی؟ زما نه مني. نه اهله بچي ته خلک څه وایي؟ نه منونکي ته څه وایي؟ نه اهله وایي. د پلانکي دا زوی د فلانکي دا نه اهله دی. څه معنی؟ د هغه منونکی نه دی. اوس وګوره حدیث وو څلور صحابه په دغه ورځ باندې مؤمنان، نو دا څلور واړه د دې حدیثو منونکي، نو اهل حدیث په اوله ورځ پیدا شوي. دا دوکه ورکوي، دروغ وایي چې دا په فلانکي سن کې پیدا شو،
په هندوستان کې پیدا شو په فلان کې ځای کې، ولې دا مسلمانان دروغ وایي؟ الله له به ورځي. یا مسلمانه ته ووایه د پیغمبر علیه السلام حدیث به و او منون کې نه دا ورځ وکړه نه. نو چې په کومه ورځ د نبی علیه السلام حدیث په دنیا کې و منون کې څوک وو؟ یو خدیجه وه، یو ابوبکر صدیق و، یو علی رضی الله عنه، زید بن حارثه رضی الله عنهم اجمعین. حدیث و منون کې مو منون کې ته سوی اهل وای، نو حدیث معنا اهل حدیث موجود په ورځ. دا ولې ورځې نه دا پیدا شوي دي او دا ننم دي، سبب هم یو قیامت پورې به دا ټول مسلمانان اهل حدیث دي چې ځان باندې هر نوم دي، هر پارټۍ سره چې تعلق دي. خو موږ چې څومره مسلمانان دې قبله کې شریک یو، کلمه وایو، قرآن منو، الله یو منو، کعبه یې وګڼو، زمونږ ټول مسلمانان اهل حدیث یعنی موږ قرآن او حدیث منلی دی. الله مکه که الله مکه وم نه منه موږ به نه اهل شو. ځکه الله داسې لفظ فرمایي ومن یکذب بهذا الحدیث، څوک چې دا خبرې نه مني، حدیث قرآن دی اهل به موږ او تاسو اهل داغي، حدیث د پیغمبر علیه السلام خبرې دي اهل به هر مسلمان دا اهل دی د حدیث.